د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر ټي ټي پي بیا راپورته شوی افغانستان دې پر ضد زموږ ملاتړ وکړي. سلام، وخت مو بخیر. پام مو کوئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر ویلي په خیبر پښتونخوا ایالت کې تحریک طالبان پاکستان یو ځل بیا سر راپورته کړی دی. هغه له افغانستانه غوښتي چې د دغې ډلې پر وړاندې د پاکستان ملاتړ وکړي. پاکستان وړاندې تر دې هم په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د ټي ټي پي پر ضد د ګام اوچتولو غوښتنه کړې او د خپل هیواد د ثبات لپاره یې د عملیاتو ګواښ هم کړی دی. د پاکستان لوی درستیز ویلي افغانستان زموږ ورور ګاونډی هیواد دی. پاکستان او د دغه هیواد خلک یې بې شمېره قربانۍ ورکړي دي. موږ په اوسني وخت کې له افغانستان سره ښې اړیکې غواړو. ښاغلي منیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې ګواکې د پاکستان په څیر اوږدمهاله او مهربانه ګاونډي باندې د ټي ټي پي نه لومړیتوب نه ورکوي او د هغوی په له منځه وړو کې زموږ ملاتړ وکړئ لکه څنګه چې پاکستان ستاسو ملاتړ کړی دی. د یادولو ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستاني چارواکو دا تور رد کړی چې ګواکې د هغوی ملاتړ دی کوي او په ټینګار سره یې ویلي چې هیڅ چاته له خپلې خاورې د ناوړه کارونې اجازه نه ورکوي. د پاکستان پوځ مشر د دغه هیواد د خپلواکۍ د اویایمه کلیزې په مناسبت د پاکستان په یو پوځي اکاډمۍ کاکول کې ویلي نن په خیبر کې د دولت ضد او شریعت ضد کړنې ډیرې شوې چې د پاکستان پوځ او د قانون پلي کوونکې ادارې ورسره مبارزه کوي. د ښاغلي عاصم منیر په وینا له بده مرغه زموږ په سیمه کې توندلارې او د ترهګرۍ ارادې لرونکي قوتونه فعال دي. په وروستیو کې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د پاکستان ملکي او پوځي مشرتابه اپکس له یوې غونډې وروسته ویلي وو چې د عزم استحکام د نامه نوي عملیات به پیل کړي چې ځینې سیاسي ګوندونو مشرانو او ځانګړې توګه د پښتنو سیاسي مشرانو او د مخکنیو قبایلي سیمو مخورو ورسره مخالفت وکړ. د یادولو ده چې څه موده مخکې د پاکستان دفاع وزیر ګواښ کړی و چې که اړتیا وي نو په افغانستان کې دننه به هم پاکستاني طالبانو بریدونه وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي و چې دوی ته د پاکستان سلامتیا مهمه ده او که امنیت ته یې څه زیان رسیږي نو پر ضد به یې هر ګام باندې غور کولی شي. د ده په وینا که له افغانستان څخه وسله وار ور اوړي نو دوی هم حق لري چې افغانستان ته پسې ورشي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر دا څرګندونې یو ناسنجیده عمل او د اوبو خړولو هڅه وبلله چې په وینا یې د هیچ چا په ګټه نه ده.